پلار ذکر و نو داغي سره چې احسان کوي او داغي سره ښېګڼه کوي. امدا وجد علماء لیکي احق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والاحسان والتزام البر والطاعه له والاذعان من قرن الله الاحسان اليه بعبادته. و دا رب کریم نبات پا احسان دیر حقدار اغسو چکم سوک اللہ تعالی دخپل عبادت نبات دهگی دا احسان خبر کرده. سورہ لقمان کے دام راضی کنا انشکر لی ولی والدیکا بیا ورپسی وی و بیزل قربا و دا تفصیل ممخی کرده چه طاعت مور پلار مطلق نده مقید ده وبذي القربى واليتامى والمساكين تمويل کرکا لامل علماء دا ذکر کئی. عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا فرمائی اللہ نبی دوام سایگان لرم کم یو حقدار دے چیزور تحدی ورکم. نبی علیہ السلام او فرمائل الى اقربهما منک بابا او عائشہ آدم سایتا چی دے اول حق ورکا چه چا دروازه در تبیر نزدی دام دروازه در تنزدی نو آگی تا چه ده اول حق ورکا اول حق دار در باندی آگا ده دام صاحب پا حقوقو کی بیادام رازی. روایت ده صحیح مسلم ده ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ده نبی علیہ السلام فرمائی کلچ شوروا پخوینو او بپکڑی رواچوئی فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک دام سایه لحاظ و سروساتا نور حقوق همسایگان لري پا همسایه بانده یو همسایه پا بل همسایه دیر حقوق لري. اللہ تعالی فرمائی دا دوی سره چه ده احسان و خیگنه کوئی. بیا ورپسی راغلل وصواحب بالجنب مراد صواحب بالجنب نسوک ده یو قول خدا دے چه رفیق پی سفر تے مراد دے دلال مرگرے آغا تینا مراد دے. یو قول تا راتی علماء لکی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے منصوب دے آغا مبارک فرمائی دا اڑخ ملگرے چه دے الزوجہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دینا مراد چه دے آغا زوجہ دا وجد حقی دادا والذي يسحبك ويلزمك رجاء نفعك یو قول دام ده نو خزت دینا مراد ده خزت ده اڑخ ملگره ده کنه خسلوک ور سره کوا بد اخلاقی ور سره مکوا دکا حدیثو کراغلی داده سی زنانه ده سی شیر طالبا چه ده انسان احتیاج ورطا دایمن وی نو دا سی رویه ور سره وکا چه مازدیگر دی بیا ورطا خوله نئی چنگه کری خواه نا چه سار دی ورطا کوتک دی ولی و مازدیگر ورطا بیا خڑخڑکی گی کنم نا خود جنلیان سڑی دی سی دیر خنخ کاری نو دا سی نورمال حالت که ورسر جون پکار دیں. نو یا تینا مراد چه دی خد وی دا نبی علیہ السلام تا شکایتو کم وی نبی علیہ السلام سر چه زم خامخ شوم وی راتوی وی چه یا ابا ذرن جاہلیہ دا جاہلیت کوئی نوسم در کی لی وَيَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ مورتوی چسوک چاہتا بدرد وی خپلار امور یادینو قال یا ابا ذر انک امرأ فیک جاہلیہ یا ورطوی نو خبر ورطمکوا هم اخو دا غلامانو سره به احسان کوي ښېګڼه به ورسره کوي ښه سلوک به ورسره کوي. غلام ته چې د خپل مولا سره ښه سلوک وکړي خو د هغه حق هم در باندې دی چې باید ښه سلوک ورسره وکړي. بیا الله تعالی فرمایي الذین یبخلون هغه کسان یبخلون چې بخل کوي. اوس مناسبت د مخکې سره څه شی دی علک مخ کی تیر شل مختلف فخورا مختلف فخور
آغا سڑے چه کبرجن دے و فخر کون کے دے دا آغا کارداوی کہ آغا خلق گمراہ کی دلرا ولی قرینا بد دے دا شیطان دا ملگرستیا دا لحاظا ذکر شیطان سر چه ملگری شو خطا کی دینو وماذا علیہم لو آمنو ستکلیف دے پدوی باندے کچری ایمان داوڑے وی دوی باللہ والیوم الاخر وانفقو مصرف کرے وی دا آگے نا چما دوی تروزی ور کرے دا او دے اللہ تعالیٰ پدوی باندے علیما اللہ تعالیٰ ور باندے آگا دے تکو کچری وی حسنتن دا ذرہ حسنوی یضاعف ازیتوی اللہ تعالیٰ ویؤتی من لدنو ورکوی اللہ تعالیٰ دخپل طرفنا اجرا عظیما اللہ تعالیٰ فرمائی فکیف اذا جئنا فکیف نسنگ بوی حال بوی اذا جئنا چکلم راتبکو من کل امت دہر یو امت نبی شہیدین گوا وجئنا بکو راتبکو منبتا باندی علا اولائی پدوی باندی شہیدن گوا نو پدی ورځ باندې محالت څنګه وي سخت حال بوي یوم اذن بن تکلیف ذکر کوي پدا ورځ باندې بارمانونه کوي کافران یود الذین کفروا ارمانونه بکی کافران او هغه چې د نبی علیہ السلام نافرمانی کړي دا لو تسوا بهم الارض کچری اواره کړي شوی وي په دوی باندې ځمکه یعنی خور سره خور شوی وي ولا چې پټولې د الله تعالی نه یو خبره یو خبر هم در رب کریم نه نشي پټولای یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا دی زینا اخوات دریم نمبر باب دے تر آیت او 50 پورے دیکھ زواجر دی اہلی کتاب ہوتا آغا خلق چی لٹوی خلل پا نظام سابق کے سرد بیان دا اوصاف و شنیعو دوی تقریبا اولس پسلور سلویخ پینزس سلویخ شپک سلویخ پنزوس یو پنزوس دو پنزوس تری پنزوس سلور پنزوس کے مع دعوت لهم سرد دینا چی بیا دعوت ورکولے کی گی دوی تا دا نظام دا قرآن طرف تا پا اوس سلویخ کے ترک دا شرک دے الذی لا یغفر آغا شرک جاغا لا یغفر نشی بخلے پا تاتا سلویخ کے بیا تخویف و بشارت اخروی دے پشپک پنزوس کے اللہ تعالیٰ فرمائی اے دے ایمان والو لا تقرب الصلاة منز دیکھے گی تاسو من لرا یا لا تقرب الصلاة منز دیکھے گی مواضع دا من لرا چے مساجد دے وانتم سکارا بدا سے حالت کی چے تاسو نشئی نپوئی گی پا خبرو باندے پا خبرو نپوئی گی نو منز دیکھے گی مانزتا ربتم سرگندے گورا احکام انتظامیو لرغاب اللہ بودیدا من التیقظ والتطہر کلچ احکام اسلامی پزان عملی کئی نویخ بے بیدار بے تیقظ بدر کیوی او پاک بے او منافق انسان خود منزل حاض نکینو زکی دا غی پسید متصل روڑ دوی ذکر نو دے ایمان والو منز دیکھے گی مانزتا و انتم سکارا ابل ارمت شراب مسئلہ کے اویل حتی تعلمو تردی چتا سکویا شئی تردی چتا سکویا شئی نو دا حتی تعلمون طالبا نشی تعریف را تهم را معلومی گی گورے نشہ دا سیوی چی نشہ سرائی سوک دے چا نشہ کڑی ہو پس پوئی گی نو رب کریم فرمائی تاسو مانزتا منیز دیکھی گئی چی پنشہ کی یہی حتی تعلمو نو بس شکل پوها شوئی نو بیا مانزتا چی دینیز دیکھی گئی حتی تعلمو ما تقولون ولا جنوبنا او منیز دیکھی گئی مانزتا پدا سے حالت کی چی تاسو جنوبی ای نو ہم منیز دیکھی گئی مانزتا یا منیز دیکھی گی مواضع دا مانزتا چی مساجد دی الا عابری سبیل مگر چی تیری دن کی دلاری ای ابن مسعود سے بوئی عبور فی المسجد مراد دے یا مانا الا عابری سبیل مگر دا چی مسافر یی او دا ابو انتظام نوینو بیاسا کوئی تیمون باندیم منز کوئی شئی حتی تغتسلو تردی پوری چی غسل وکی تاسو وین کنتم مرضوا کچری تاسو مریضانی یی او علا سفر دو عذرون رات ذکر کئی یا پا سفر یی او جاء احد منکم یا راغلیوی او تنستاسونا احد منکم من الغائب دا زید ضرورتنا
زید ضرورت نه چې سړی راشي نو څه چلوي خو ضرورت یې پوره کړی کنه نو معنا دا چې اودس مات کړی وي او لامستم النساء یا مو بیبیان مسکړي وي او جما مو کړي وي نو فلم تجدوا ماء بس نمو میتا سے اوبا فتیمموا صعیدا طیبا قص کی تاسو خورا پاکا خورا چې دې تاسو قص کوي قنو سره کمی قص کو فامسحوا بوجوهکم راکاږي لاسونه خپل بوجوهکم په خپلو مخونو باندې په اولني ضرب وایدیکم او په لاسونو خپلو باندې په دویم ضرب نو دوه ځله ځمکه ووهئ یو ځل د ځمکه ووهله نو لاس په مخ راکش کا او دویم ځل چې د ځمکه ووهله نو لاس په لاس راکش کا نو ځکه راته وایي چې فامسحوا بوجوهکم وایدیکم ان الله كان عفوا غفورا یقینا اللہ تعالی عفو کون کے ذات دے او بخنا کون کے ذات دے تیمم طالبان اللغت اندازی پا معنا دا قصرا اصطلاح کی چاہتا وی قص کول دا پاکی خوری دی پاک خور قص کول پنیت دا چا باندے دا پاکی باندے او دام علماء رات لکلی دی چه تیمم چه دے دا دا خصائصو دا دی امت ندے مخکنو خلقو لرا چه دے دا تیمم حکم نوا امدا وجد نبی علیہ السلام فرمائی فضلنا علی الناس بثلاث ممتا پنور خلقو باندې پدریو شیانو فضیلت را کړی شوی دی یو خدا چې صفوفنا کصفوف الملائکه دویم وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا او دریم دا چې موږ د پاره وجعلت تربته ګرځولې شوی د خاوره د ځمکې لنا زموږ د پاره پاکونکې ابتدا د تیمم کله راغله صحابه کرام سارو مور بی بی نه چې د امیل ورکوا داګي په فکر صحابه کرام اسارو حدیث کې راځي اوږد حدیث دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته صحابه کرام راغله تو ګورا عائشه ابي نامیل رکته او مونږه ټول دلته اسار کړیو څه ششتنه چاو د سکو بچا سره نشته دی نو مبارک بیبي وای دی براغه غصه بومات دته شو کې به وهلم ځان به مې نه خوځو په دې فکر چې نبی علیہ السلام زما په پتون مبارک باندې سر یې خو آرامې کو وې داغې نه بعد رب کریم د تیمم آیتونه راولېږل اسید ابن حذیر رضی الله عنه یو مبارک صحابي دی راغې دې مبارک ته فرمای ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر اے د ابو بکر صدیق خاندانا دا ستاسو اولنې برکت نه دی ستاسو ډیر برکتونه موږ نور هم لیدلې دي نو دام دی وجه نه رب کریم فرمای قص کې تاسو پاک خوره کیفیت دا د مخور باندې مسکې لاسونه مسکې نو درې فرایض دي نیت کول دي یو ضرب سره مخ مسکول او دویم ضرب سره چې د هغه لاسونه مسکول الم تر آیات نګوري الى الذين ابي كسانوا تؤتوا نصيبا من الكتاب جو ور کړه شوي داغي ته یو حصہ د کتاب نا نیمګړي مولایان یو صبر خبرتا ور کولې شوي يشترون الضلاله فخويل گمراهي لرا ويريدون غالب ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم رب کریم ستاسو په دشمنانو په دی او کافی دی الله تعالی ولی بچون کې او کافی دی الله تعالی امداد کون کې اوس د غټو مولایانو قباحت ذکر کې مخکې د وړو مولایانو من الذين هادو د هغې کسانو نه چې یهودیان دي ځینې پکې دي یحرفون الکلمه چې تحریف کوي په کلمو کې عن مواضعه د ځایونو مناسبو خپلونه تحریف معنوی کری کما یفعلو اهل البدع یا القاد شبهات کی او تاویلات باطل کی تحریف خبر مخکې کړي و دا عن مواضعه چراغ مراد مواضعونه چې مناسب زین دي ويقولون ويبي فجبابان دي سمعنا وعصينا خمنينا وي چنا فرمانی کوم واسمع او وی وورتا غیر مسمعنا اے لا نسمع منکا زمن وورا خستان ناو یا واسمع وورا غیر مسمعن اے لا سمعتا وراعنا او راعنا وی لیم بألسنتهم اے یلون بألسنتهم
جبور باندې اړای را اړای وطعنا فی الدین او زخمی کول کوي په دین کې ولو انهم اس رب کریم دعوت ورکی کداسی ویلی وی سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر اللهم داود دوی دا پارا غراوی او اقوام بوی دا پارا دا ایمانا ولیکن دا کلمات بینوی لامن سشیده ولیکن لعنهم اللہ اللہ تعالی لعنت کرے پدوی باندے پا سبب دا کفر دا دوی نلسن قباحت ذکر کئی فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نروڑی الا قلیلا مگر لگ ددوینا اس بیا نصیحت ذکر کئی یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب اے حقی کسانو چی کتاب ورکڑے شوئے دے آمنو بما نزلنا ایمان روڑی تاسو تصدیق و باور وکی تاسو پاگی کتاب چی ما پا دم نازل کرائی مصدق دے داگی کتاب چی تاسو سرا دے من قبل ان نتمس وجوهان مخی دین چوران بکم وجوهان مخلو لرا پا قیامت کے وران بکم مخلو لرا فنردها نپسرا ابگرزو منگا دی لرا علا ادبارها شا طرفتا او نلعنهم یا بلعنت بکم پدوی باندے لعنتیان بیکو لکا سنگا چی ملعنتیان کریو خاوندان دخالی وکان امر اللہ دے حکم داللہ تعالی مفعولا کڑے شوئے کعب الاحبار ہوئی چی دا آیت موردن دا خو سخت زورن وکانا ایمان موروڑا اس وی ایمان روڑی ولی زکا ایمان روڑی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بے یقینا اللہ تعالی نبخی چبرخ والا جوڑ پرشید دسر سوکا ویغفر ما دون ذالک وبخی کتداغینا لمن یشا مخی من ارتویلی و شرک نبخی او کتا گناہونا کبیرہ چی دینو بس مشیتی دے کچال رے بخی خوخا و کہ نبخی میں خوخا ومن یشرک باللہ سوک جد اللہ تعالی سر برخی والا جوڑ کے وقد افترا یقینا جوڑک للا اسما عظیما اس بیا قبائح بیانی دا نصیحات نورستو علم ترایا تنگوری آگی کسانو تیولسم قباحت یزکون چستائینا کوی دخپلو زانونو اوچ مونگ دا اللہ تعالی بچیو بل اللہ یزکی من یشا بلکہ اللہ تعالی پاکی کئی دچال رچے اوپاری بالتوحیدا ولا یظلمون فتیلا او ظلم بو نکڑش پدی باندے فتیلنا دلاس تخیری پاندہ زبان دے دایو تعبیر یا فتیل نمراد اگا نرے تار دا اگو کی دا کجوری دے انظر اگورت کیف یفترون بل قباحت ذکر کئی افتراء علی اللہ سنگ جوڑوی دوی گروپ اللہ تعالی باندے وکفا به اسم مبینا علم تر الى الذین ایا نگوری تاگی کسانو تجور کڑے شوی دوی تچہیسا دا کتابنا وار ملیان دی یؤمنون بالجبت یقین ساتی بالجبت پا بود باندے وطواغوتیو پا شیطانو کائن باندے جبت و طاغوت کل معبود من دون اللہ چاویلی دا دوان بوتان دا قریش واب چاویلی چی جبت نم دا بوتانو دے طاغوت نا شیاطین مراد دی سوک پی جبت کاہن دے و طاغوت چی دے ساحر دے نیؤمنون بالجبت و طاغوت ویقولون وی للذین کفروا وی دا مشرکانو پبارکے اہا اولائی اہدا آیا دوی دیر پہ ہدایت دیداغی کسانونا آمنو سبیلا ہا اولائے وی دوی پبارد کافرو کے دوی چی دیر پہ ہدایت دی من الذین آمنو دا آگی کسانونا چی مومنان دی سبیلا یعنی پہ اعتبار دلار باندی دوی دا ہوئی نا دیر پہ ہدایت دی اس پنزم قب پنزل لسم قباحت رب کریم ذکر کئی اولائک اللذین دا اگر خلق دی لعنهم اللہ جلری کڑی دی اللہ تعالی دخپل رحمنا ومن یلعن اللہ او سوک چل اللہ تعالی لری کی دخپل رحمنا نفقد فلن تجر له نصیرا ہرگز بہنم میں تدویل رمضت کو ان کے ام لهم نصیب من الملک ایا تدویل رت حصت ملکنا
فإذن ولئن كان لهم نصيب وحظ کچرشی دوی دا پارا حصہ دا ملک و دا بادشاہینا نو لا یؤتون الناس نقیرا بیان ورکی دوی چاہتا نقیر اغا داغ دا کجوری تویلے کی گی اغا ہم چاہتا نورکی بیا لسم قباحت ذکر کے چا حسد دے ام یحسدون الناس حسد کی بھی دخل کو سر علاما آتاهم اللہ باغت رب کریم ورکڑے دے غیتا دا فضل خپلنا چا باندے رب کریم خپل فضل کڑے نو دوی دا غی سر حسد او کینا کئی نو فقط آتینا ورکڑے منگا آل دے ابراہیم علیہ السلام تا کتاب و حکمت او ورکڑے منگا غیتا ملکن عظیما بادشاہی لویا اس راتوی فمنهم من آمنا بعض ددوین آغا دی چی ایمان روڑ پدگی کتاب ومنهم بعض ددوین آغا دی چی اراس کی ددگی کتابنا وکفا بی جہنم او کافی دے جہنم دوی لرا سعیرا اے مسعورا علیہما ان الذين كفروا بآياتنا یقینا اغا کسان چی کفر کی پایتنو زمون دا نظام نمانی زرد چمون با داخل کو دوی اور لرا کل مانا دوی جب ہر کل چی اس وجی سرمنی دوی بدلناهم نو بدلی بکمونگ جلودا سرمنی غیرها غیر دا غینا لیزوق العذاب دی دپارا چی اس کی عذاب لرا یقینا اللہ تعالی عزیز ذات دے و حکیم ذات دے دا سرمنی پتنوی نو بستا بورتا بدلی کنوری بورتا واغندو او نور دا جہنمیان آغا مزمت و بدیع حدیثو کی ذکر دا محبوب فرمائی چی یو غاق بے پاندازہ دا غرد احد باندیوی نو دبدین دا نور و غاقونو دا طول بدن مقایسہ کوا چی نور بدن بے سمروی نو سرمنی بے بدن وی نو چکل دا اس وزیگ اللہ تعالیٰ فرمائی دا بچی دیتی نلری کو او بیا زرزلی بروزان دویتا حدیث کرالی چی پور رسیگی او بیا زرزلی ان اللہ یقینا باری تعالی عزیز ذات و حکیم ذات ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اگا کسان چی ایمان لری او نیک اعمالی کری دی زرد چمن بداخل کدوی لر جنتونو تچبہی کی بلان دی دونو داگینا نیرونا ہمیشہ بیوی پدی جنت کے دوی دا پارا پدی جنت کی بی بیانی بی پاکے او داخل بکمم بی لر زلن ظلیلا گن سوریتا بے داخل کو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها دی زینا اخوات طالبہ دویم حصہ شروع کی گی تر آیت نمبر 135 پورے خلاصہ حصے دادت سیاسی احکام زین ذکر کی گے نہ امور ذکر کی گے مصلحت پارد ارتباط بین الامیر والرعیہ بدی کم ابواب دی اول دے طالبہ تر آیت نمبر 6 پورے پدی کے دے حکم الامر بالعدل واداء الامانات دویم ترغیب دے پکی اطاعت دا امیر تا زجر دے منافقین تا قبائح تا بھی ذکر کی یہ آیت قبائح او بدی رب کریم ذکر کی کبھی یو داگین عدم اطاعت دول الامر دویم چے دے ترغیب بیا پدی کے ترغیب دے اتباع نبی علیہ السلام دل دے پشاند عثمان ابن ابی طلحہ کے نبی علیہ السلام تینا کنجانی واقس لے پورز دا فتح اور تیل چراوڑا کنجانی یا عثمان کلچ دا آیتنا راغلل رب کریم فرمائی ان اللہ یأمرکم یقینا اللہ تعالی امر کے تاسوتا ان تودوا الامانات جو رسوی امانتنا و حقنا الى اہلها اہل فلتا مقصد دا چی دوی اہل دام دی کنجانو دی دوی تیور کا محبوب راہو مختر ورطے ویدے چی دا واقلئی اہل فلتا دویم قاضی سیب وی آتا دا امانت منحصر پمال دا ودیعی کے ندا بل کل حق لأحد على احد امانتنا کیو تن پا بل تن باندی سے حق لری نو دا حق امانت دے یجب اداؤه لأہلہ بکار دا چی دا حق پل اہل دا پارا آدا کریشی سبب دا نزول دا آیت قربان دلالت کئی انو سچل بکوئی نو دا مبارک یو عجیب مسئلہ ذکر کرے آغا دادا وی دام دی وجن صوفی کرام وی چی ان الوجود وجود و توابع دا وجود او ہر کمال چی پا ممکن کے پروت دے نو فہو لیسا لذاتی طالبات تا ممکن ہے صحیح دا ستا وجود
ستا د وجود توابع تاکي چې څومره کمالات پراته دي تخپله نو دا لذاته نه دي بلکې دا راخستلی شوي دي د مرتبې د وجوب نه او امانت دي ایښودلی شوي دي مستعارة منه هغه د باری تعالی نه چې دی په سوال سره راخستلی شوي ستا وجود هم سوالی دی او ستا صفات هم سوالی دی او ستا کمالات هم سوالی دي ټول سوالی نو چې هر کله سوالی شو نو مقتضا د آیت چې دی وجوب د دغه اماناتو دی الی اهلها دا کم چې امانت دی تاسو دا بیا خپل اهل ته وسپاره دام دی وجنا بحيث يرى نفسه عاريا منها دا خپل ځان د دې صفاتونه خالی وګڼه كما ان السلطان اذا لبس كناسا لباس الاماره فالواجب على الكناس ان يرى نفسه في كل عين عاريا مثال به څنګه بادشاہ چې د بادشاہي لباس دا جاروګری تور واغستا لاري چې څوک پاکي جارو پلاس ولاري اگر ته د بادشاہي لباس ور واغستا نو د پاره او سپکار دی وې د پاره دا پکار دی چې په هر حالت کې خپل ځان د لباس نه عاری وګڼي کما کان منتسبا لباسه الى مالکه نو خلاصې تمپام ده دا ته هم ستا وجود او ستا صفات ټول سوالی دي نو ته باید دائم په خپل ځان چې دی وې سوالی وګڼي بیا مبارک فرمای عجیبه خبره کوي وإذا غلب على الصوفي هذه الملاحظة وصوفي چې کله دغه ملاحظه غالب شي یو خو د خلی خبرې مو په خلی لګي یو دا چې دا معامله د ذوق شي یقینا لکه چې دا څه شی مو ویلې وای چې کله دا معامله غالب شي نو بیا په دغه دوران کې د خپل نفس مومي د خپل ځان مومي في نفسه فخپل ځان کې معدوما خاليا عن الوجود وعن سائر الكمالات وې دې دوران کې صوفي خپل ځان کې د خپل ځان معدوم غني خپل ځان کې خپل ځان معدوم غني وې چې یمنا نشیما د صوفي خپل نفس کې خپل ځان دا د خپل وجود نه او د ټولو کې کمالاتو نه خالی وګڼه دغه مرتبه د فنا ویلې کېږي او بیا مبارک فرمائی ثم قد ينتفي عنه هذه الرؤيا المستعاره ايضا ورے کلنا کل وېدا سي حالتم په سالک باندې راشي چې دا کم په سوال سره چې دا وجود ور تخکاری مالک ورته ګوري خو سوالی خدا یعنی که حقيقي وجود ورته نه وي نو سوالی خو وي ورته نو په دې عقیده خدای کنه چې سوالی خوشتا وې کله نا کله داسې حالت په صوفي باندې راشي چې دغه رؤیت هم د نظر لاړ شي دم نه پیشي دغه مستعار وجود مرتنخ کاریږي نو چې دا مرتنخ کاریږي نو دې تبع فناء الفنا وای څورته وی طالبہ هغه ولا فنا چې د خپل وجود ورته سوالی ښکارېدا وای چې د دې سوال نیم نظر اخواشي رؤیت او دا مستعار وجود مرتنخ کاری وې دې تبع فناء الفنا ویلې کېږي وې چې کله دا فنا راغله دې ته فناء الفنا وایي کله چې فناء الفنا راغله ثم يرى نفسه موجودا بوجود مستعار من الله د دې فناء الفنا نه دوباره بیا خپل وجود ته وګوري چې دا وجود زما مستعار دی من الله متصفا بصفات مضافه الیه سبحانه دا وجود زما متصف دے پاگی صفاتو چی داگی نسبت باری تعالیٰ تکیگی باقیم ببقائه دا وجود زما باقی دے پا بقا دا رب کریم سرا باقیم ببقائه وجود میں باقی دے پا بقا دا رب کریم سرا وذالک مرتبت البقاء دیتا بیا مرتبہ دے چاوئی نو فنا راشی او دا فنا نباد بقا رازی فنا راشي او د فنا نه بعد څه شي راځي بس دغه وجود چې دا کم تا تخکاری دا مستعار وجود بس دام درته په رؤیت نه ښکاریږي حقیقي وجود هم درته په رؤیت نه ښکاریږي نو یو فنا دا بل فناء الفنا دا او د فناء الفنا نه بعد بیا چې د بقا دا او بقا بیا سره کم بقا د طالبان وذالک مرتبه البقاء
دا مرتبه د بقا ده. په دې طریقه باندې لکه حدیث قدسی کې چې راځي همیشه وي دا بنده چې ماته دا بنده را نږدې کېږي په نوافلو سره داسې راته را نږدې شي. رب کریم فرمایي چې كنت سمعه الذي يسمع به، بیا د ده زه غوږونه شم هغه غوږونو باندې چې دی اورېدل کوي، هغه سترګې شم چې په کومو سترګو لیدل کوي. نو حدیث مبارک کې راځي چې دا زه سترګې شم زه غوږونه شم. نو دا کومه مرتبه کې دا مقام انسان ته حاصلېږي؟ دا حاصلېږي د فنا نه بعد دا بقا ده. څه شی ده طالبه؟ همدا وجه ده د مبارک وی کله چې صوفي ورسیږي دغه مرتبې ته چې د هغې نه تعبیر په فنا او په بقا سره کېږي او بیا المکنع عنها باداء الامانت چې د دې نه تعبیر کېږي په ادا د امانت سره. یعنی رب کریم فرمایي تاسو امانتونه وسپارئ. نو سپارل د امانتونو عبارت دی د مرتبې د فنا او د بقا نه. د مرتبې د چا نه؟ په دې مامور یې فنام حاصله کا او بقام حاصله کا. دا دواړه چې درته را حاصلې شولې نو امانت یې وسپاره. وایي چې کله سالک دې مرتبې ته ورسېده نو بیا وایي په دې دوران کې لا يتصور حينئذ ان يصدر من الصوفي تزكية لنفسه حيث يرى نفسه معدوما خاليا عن الكمالات. وایي په دې دوران کې بیا دنه د خپل ځان د تزکیې خبرې نه راوځي چې زه دومره تقوادار یم او زه دومره دیندار یم او دا مې کړي دي او دا مې کړي او ملا یم او شیخ الحدیث یم او پیر یم. دا شیان به بیا د خولې نه اورې. همیشه چې دغه انسان ته ته ګورې نو دی به طالبه معدوم وي، ځان به معدوم شمارې، ځان به خالي شمارې عن الکمالات. د چا نه؟ څه به ورته نه ښکارېږي. اوس که ته وایې چې ملا صاحب د ډېرو صوفیه کرامو نه خو موږ اورېدلي دي چې خدای زه په دې مقام مشرف کړی، په دې مقام یې مشرف کړی، په دې مشرف کړی، نو هغې سره څه چل کوي؟ دا کوئی چې د فنا او د بقا علامه دا ده چې هغه به ځان د دې کمالاتو نه څه شی ګڼي؟ عاري ګڼي. نو ته به یو ولي ویلي چې هغه به لګیایي او خپل کمالات به بیانوي خلکو ته چې ماته الله دا کمال را کړی دی را کړی دی را کړی. نو دې سره څه چل کوي؟ دی مبارک فرمایي دې نقطې ته سوچ کوئ. وجاز له حینئذ دغې دوران کې وایي د دپاره جائز ده څه شی؟ التکلم بما اعطاه الله من الکمالات والتحديث بما انعم الله عليه من الفضائل والمقامات والمعاملات. وای دې مقام ته چې صوفي ورسېده وای که دی د خپل کمالات بیا چاته بیانوي نو بیان دی کې ورته مقصود په دې بیان کې څه شی وي؟ دوه نکتې وي. یو دا چې د الله تعالی د نعمت شکر ادا کول دي، تحدیث بالنعمت په انداز دی وای. او دویم دا چې دا کمال خدای دته ورکړی دی د دې کمال نه خلک خبر شي، خلک د دې کمال مطالبه ترې وکړي. په دې انداز کې دا بیان بیا نه وي چې د ځان خلکو ته ښایي چې د لوی سړی یم او تزکیه د خپل نفس کې. دا بیان بیا دې انداز کې چې د ده د کمال نه خلک خبر شي او خلک د ده د کمالاتو نه برخه واخلي. ولې؟ وایي دا بیان وایي دې دوران کې دلته ځکه جایز دی لأن الکمالات حینئذ مضافة الی الله او هر سنه واقع على تلك الكمالات اگر عجید الله تعالی ته ويظهر استغراق المحامد لله او انحصار د مدائح في الله نو فقطع دابر القوم الذين ظلموا. مانا باندې تاسو پوه شئ. دا قرآن کریم کې دوه قسم ایتونه راځي کنه. یو کې راځي چې لا تزکو انفسکم د خپلو نفسونو تزکیه مه بیانوئ، لا تزکو. او بل ځای کې راته وایي اما بنعمت ربک د رب نعمتونه بیانوي خلکو ته، د رب نعمت خلکو ته د هغې بیان کوي. نو تطبیق په څه طریقه کې؟ یو ځای راته وایي چې لا تزکو انفسکم او بل ځای کې راته وایي چې نه واما بنعمتي. نو ظاهر کې خو ټکر ښکاري. یو کې وایي بیانوي کوم کمال خدای درکړی او بل کې وایي چې لا تزکو انفسکم. نو تطبیق به د صوفیه کرامو یاد کوي. لا تزکو انفسکم د کوم وخت خبره ده چې فنا او بقا نوی حاصله، چې ترسو تامه فنا نی راغلی بقا نی راغلی او ته لګې اوصاف بیانې نو دا اوصاف په شمارلی کېږي د تزکیې د نفس نه. د چا نه طالبه؟ دا سړی لګیا دی د خپل نفس تزکیه کوي او چې کله فنا او بقا دواړه راغلل او امانت یې وسپاره خپل خالق ته نو دې دوران کې که دی د خپل نفس کمالات بیانوي نو دا به څه شی وي؟
دا به تزکیه د نفس نه وي بلکې دا به تحدیث د نعمت وي. څه شی به طالبه په دې راز پوه شولئ. دا د صوفیو راز دی. ګوره دا تطبیقونه چې ونه کړي که نه خدای که د صوفیو تر اقوالو ته ونه ګورې یو قدم هم وړاندې نه شي وښودی. تاسو نه ګورئ قرآن کریم کې مخکې تیر شو بل ځای کې هم راشي درته به ووایم. الله تعالی فرمایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم. په اولیاو به څه شی نه وي؟ خوف به نه وي ورباندې. څه شی به نه وي؟ او بیا څه وایي؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف. زه به خامخا ابتلا کوم په تاسو باندې بشیء من الخوف. دا اولیاو ته وایي په تاسو به خوف راولم او ډاره به در باندې راولم. یو طرف ته وایي چې لنبلونکم بشیء من الخوف او بل طرف ته وایي چې لا خوف علیهم. دې سره څه چل کوي؟ یو طرف ته وایي خوف باندې به در باندې راولم او بیا وایي چې خوف به در باندې نه وي. نو چې تا ورته شي د صوفیه کرامو تاویل ته به راځي. صوفیه وایي چې لا خوف علیهم کې خوف نه مراد خوف نفس الامری دی. او دا ولنبلونکم بشیء کې چې کوم خوف راغلی د دې خوف نه مراد خوف وهمي دی. وهمي خوف وي ورباندې ولیکن نفس الامری خوف ورباندې نه وي. هغه د رب کریم رضا او جنت ته ننوتل دي. دا تعبیرونه به تاسو کوئ. نو د همدې وجې نه ومعنى الآیتین لا تزکوا انفسکم. ځکه کمالات ستاسو چې دی ناشي نه دي من انفسکم بل الله یزکي من یشاء باعطاء نور من انواره ورشحة من بحار كماله. او والله يأمركم ان تؤدوا الامانات التي عندكم من الكمالات الى اهلها حتى لا يتصور منكم تزكية نفوسكم ويتأتى منكم اداء بعض محامد ربكم. ومنها هنا يظهر لك جواب ما اعترض بعض الجهال على كلمات المشايخ المشعرة بالتفاخر فانها بعد اداء الامانات الى اهلها ناشية على سبيل التحديث بالنعمة باذن ربهم على مقتضى الحكمة. دا ورځې تیریږي. نو دا کمالات چې به حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه بیانول طالبه کله دا د باطن اسرار او رموز او د ملایانو یو اعتراض دا وي او ټوله ورځ ناستې د خپل ځان صفت کوي. ټوله ورځ وي د خپل ځان صفت کوي. دا د ځان صفت نو قاضي صاحب وایي کله چې د دانو ته یاد کړله وایي د دې نه د هغې اعتراض جواب تا ته ښکاره کېږي چې بعضې جوهارې کوي په کلماتو د مشایخو چې هغې کې ظاهر کې تفاخر ښکاري چې دا سړی لګیا دی ګنې د ځان صفت کوي ولیکن دا وایي تفاخر نه دی ځکه وروستو د ادا د اماناتو نه الی اهلها نو که څوک رالګېږي دا خبرې کوي نو دا ناشي دي د چا نه هله د تحدیث بالنعمت نه د چا نه طالبان. پوه شوئ تاسو په دې باندې بس دا تعویل دی. الله تعالی امر کوي تاسو تان تؤدوا الامانات چې امانات وسپارئ الی اهلها اهل خپل ته. نو امانات وسپارئ کله ادا د اماناتو کله راځي چې کله څه شی راشي فناهم. بیا ورپسې وایي وإذا حکمتم بین الناس چې کله فیصلې کوئ تاسو په مابین د خلکو کې نو فیصلې کوئ په عدل او انصاف. ان الله یقینا باری تعالی ډیر ښه دی. نعم ما یعظکم به ډیر ښه دی هغه چې نصیحت درکوي د هغې تاسو ته. یقینا الله تعالی په هر څیز باندې هر څیز در اورېدونکی دی او بصیر دی. اوریدونکی دی بصیر دی. اے د ایمان ولو اطیعوا الله د الله تعالی اطاعت کوئ او د نبی علیه السلام اطاعت کوئ. و اولی الامر منکم او د اولو الامر اطاعت کوئ. د الله تعالی اطاعت وکئ او د اولو الامر اطاعت وکئ. د دې څه معنا ده؟ د ایمان والو د اولو الله تعالی اطاعت وکئ او د رسول الله اطاعت وکئ او د اولو الامر اطاعت وکئ. فإن تنازعتم في شيء کچر نزاع راغله ستاسو اے اولو الامرو په یو څیز کې نو فردوه رد کیدا واپس کیدا الی الله والرسول الله تعالی او د هغه پیغمبر ته. کچر تاسو ایمان په الله تعالی لرئ او په ورځ وروستو نه لرئ ذلک خیر و احسن تاویلا دا ډېر غوره دی او احسن دی په اعتبار د عقوبت سره. احسن دی په اعتبار د چا سره؟ طالبانو دیزی تراشی منگا و تاسو مخ که و خبره کرده و در تمیوینیو چه دعوه در تقلید با پخپلزی که بیان کو. در تقلید پا باب بانگه منگا و تاسو یو دعوه لرو آغا دعوه زان سر نوٹ کئی. ومون اهل سنة والجماعة پا مسائلو اجتحادیو کے پچا کے پا مسائلو اجتحادیو کے
په مجتهد اجتهاد او په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ګڼو. په مجتهد اجتهاد او په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ګڼو. آغا مجتهد چې د چا مجتهد تو په دلیل شرعي سره ثابت وي، مراد د دلیل شرعي نه اجماع ده. څه شی ده؟ یعنی د چا مجتهد تو چې په دلیل شرعي سره ثابت وي، یعنی په اجماع سره ثابت وي، او مذهب دا مکمل مدون او متواتر وي. مذهب څه شی وي؟ مدون او متواتر وي. څو شقشل مونږ اهل سنت والجماعه په مسائل اجتهادیو کې په مجتهد اجتهاد او په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ګڼو. و هغه مجتهد چې د چا مجتهد توب ثابت وي په دلیل شرعي یعنی په اجماع سره، او مذهب د هغه مکمل مدون او متواتر وي. یو او مونږ اهل سنت والجماعه چې دی علی الترتیب سلور دلائل منو. مونږ اهل سنت والجماعه علی سلور دلائل علی الترتیب منو. او آخره کې مونږ اهل سنت والجماعه پار فن کې داغه فن د ماهرینو تقلید او اتباع کوو. دا درې شق دي زمونږ استاد په دعوه کې. تنقیح د دعوی څه شی د طالب ما تراشي. مونږ اهل سنت والجماعه په مسائل اجتهادیو کې، په مسائل اجتهادیو کې اجتهادي مسائل کوم دي؟ هغه چې تعلق د اجتهاد او د استنباط سره دی. چا سره دی؟ د اجتهاد او د استنباط سره تعلق دی. دې ته مسائل اجتهادي وایي. نو د دې مسائل اجتهادیو په خلاف باندې طالبہ هغه مسائل دي چې هغه څه شی وي اجتهادي نه وي، منسوسي وي. څه شی وي؟ اجتهادي نه دي، منسوسي دي. نص پېشتا نو په مسائل منسوسو کې څه چل کوي؟ وای مسائل منسوسه چې د دوه قسمه دي. یو هغه مسائل منسوسه دي چې متعارضه دي، او دویم هغه دي چې غیر متعارضه دي. یو متعارضه او دویم خدا ځان سره یاد کړئ. داسې تعبیر چرته ونه کوي چې د الله تعالی په کتاب کې یا په حدیثو کې او دغه رنګ چې د الله تعالی په کتاب کې خپل منځ کې سره تعارض دی. خپل منځ کې سره څه شی دی؟ تعارض د الله تعالی په کتاب کې نشته. تعارض د الله تعالی په کتاب کې دا د ترجمه پوسټر چې چاپ کیږي کنه، نو دا شیوخ او حضرات ول ته پکې لیکلي الکه د دوره تفسیر خصوصیات. کوم خصوصیات دي؟ نو بلا شی پکې لیکلي ربط الصور والركوعات و فلان و فلان و فلان. یوی بیا پکې دا لیکلي رفع التعارض بین الآیات. رفع التعارض بین آیتونو کې تعارض دی. شیخ الحدیث سے ابنا سے تعارض رفع کوي. د الله په کتابونو کې طالبہ په آیتونو کې تعارض نشتا. دا متعارضه خبره چې کومه کیږي نو علما لیکي دا تعارض دی بالنسبه الینا. څه شی دی؟ زموږ عقلونه دومره نه دي چې دلته کار وکړي نو ځکه راته متعارض کاري. کني د الله تعالی په کتاب کې په نفس الامر کې تعارض نشته دی او نه پکې ټکر شته. نو چې هر کله دا تعارض په نسبت مونږ او تاسو ته دی، یعنی زمونږ او تاسو علمونه کم دي، عقلونه مقاصر دي، ظاهر کې راته تعارض کاریږي. نو نانوسوس بعضې هغه دي چې متعارض دي او بعضې هغه دي چې متعارض نه دي. تاسو د متعارض په معنا پوه شولې؟ دا تعارض دی په نسبت سره چاته؟ مونږ ته خدای تعالی ته نه. نو کم نصوص چې متعارض دي طالبه پاگی کے ہم منگو تاسو تقلید و اتباع دا ایمو کو. حدیثی کی تقلید و اتباع دا ایمو دا سشی دا پارا کو دا پارا دا رفع دا تعارض. وشوا دا غی عقلونا پوراو علم تامو اگی کتلی دی تعارض کو نو، لیکن موتات خبر را واضحہ کرے دا تعارض پر نسبت موتاتو نو دا ایمو تابداری بکو. لکه طالب هم دغه احادیثو کې راځي. ګوره دوه قسمه نصوص دي.
احادیثو کې د رفع الیدین ذکر هم شته دی او د ترک د رفع الیدین ذکر هم شته دی. یو کې د رفع الیدین ذکر دی بل کې د ترک ذکر دی. نو ایمر علیږي د خپل اجتهاد مطابق هلته تطبیق کړی دی. ما تا ته پکار ده چې د هغې تابعداري وکړو. دویم هغه مسائل دي چې غیر متعارضه دي، ظاهر کې تعارض نشته پکې، ولیکن دا بیا خپل منځ کې په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې محتمل دي، دویم هغه دي چې غیر محتمل دي. یو هغه نصوص دي چې احتمالات پکې دي او دویم هغه نصوص دي چې احتمال پکې نشته. کومو نصوصو کې چې احتمال نشته نو په دې کې هم څوک تابعداري نه کوي، خبره صالحه ده، کاره ده. او په کومو نصوصو کې چې احتمال دی نو په هغې کې هم در باندې تقلید لازم دی. دلته تقلید د څه شي دپاره کوي؟ دپاره د تعین د یو احتمال. ډېر احتمالاتو یو امام تعین د یو کړی دی بل بل کړی دی، ته روانې د خپل امام پسې. دې ځای کې دا تقلید د څه شي دپاره کوي؟ دپاره د تعین د دغه احتمال. څو خبرې شولې؟ نصوص څو قسمه دي؟ دوه. یو هغه منسوسی دي، احکام دوه قسمه دي، یو منسوسی دي او دویمه اجتهادي او غیر منسوسی دي. منسوسی او کې متقسم وکړه، متعارض غیر متعارض. متعارض میں واضح قدر تھا. دویم محتمل غیر محتمل. نو په متعارض کې بم تقلید کوي او په محتمل کې بم تقلید کوي. او هر چې نصوص څه شی دي؟ احکام غیر منسوسی دي، اجتهادي دي. نو په اجتهادیو کې خو به تقلید کوي. ته هغه څوک به په اجتهادیو کې تقلید کوي چې څوک په مرتبه د اجتهاد فایز نه وي، هغه به تقلید کوي. او چې څوک په درجه د اجتهاد فایز دي هغه به څه چل کوي؟ اجتهاد. نو ځکه مونږ ویلې چې مونږ اهل سنه والجماعه په مسائل اجتهادیو کې په مجتهد اجتهاد او په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ګڼو. او موږ خو هغه مجتهد چې د چا مجتهدتوب په چا سره په دلیل شرعي سره یعنې په اجماع سره ثابت وي. او موږ اهل سنه والجماعه څلور ادله علی الترتیب منو. او موږ اهل سنه والجماعه په هر فن کې د هغې فن د ماهرینو تابعداري کوو. مثلا نحوه کې د نحاتو، صرفو کې د صرفیان وغیره همداسې پسې راځئ. دا خو طالبه دعوه ده، دا خو دعوه وه زمونږ استاذ. تنقیح د دعوې مې هم درته وکړله. نو اوس دا دعوه ثابتې په څه شي باندې؟ نو دې دعوې ته دلیل پکار دی. راځئ. اول، یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو، اطیعوا الله، د الله تعالی تابعداري وکئ. د الله تعالی تابعداري وکئ. نو کتاب ومنئ. یو واطیعوا الرسول، او د نبی علیہ السلام تابعداري وکئ. داغه سنت او حدیث ومنئ. دوا واولی الامر منکم، او د اولو الامر تابعداري وکئ. داغي چې په کومه خبره اجماع وي هغه ومنئ. درې، اوس راځئ ورپسې. فإن تنازعتم، کچر نزاع راغله ستاسو، کچر نزاع راغله ستاسو، اے اولو الامر. فإن تنازعتم کې خطاب چاته دی؟ طالبان. اولو الامر ته دی. فإن تنازعتم، کچر نزاع راغله ستاسو اے اولو الامر په یوه خبره کې، نو تاسو څه چل وکئ؟ فردوه، واپس کئ دا الی الله، الله تعالی ته او رسول د هغه ته. الله تعالی ته رد کئ او د هغه رسول ته رد کئ. دعوه سره کم شوه. مسلې ته ګورئ. مونږ اهل سنه والجماعه په مسائل اجتهادیو کې په مجتهد اجتهاد او په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ګڼو. دا مسئله اجتهادیه د کوم ځای نه راباسئ؟ طالب حدیث تراشی. فإن تنازعتم، کچر ستاسو نزاع راغله، نزاع راغله. طالب نزاع په کوم صورت کې راځي؟ په هغه صورت کې چې یو مسله منسوسی صریحي نه وي. یو مسله څه شی نه وي؟ اوس که یو مسله منسوسی ده، نص پې شته او صریحي ده، نو په هغې کې خلک نزاع کوي. نو د دې وجې نه نزاع چې متصوره کېږي نو په هغه صورت کې چې مسله منسوسي صریحي نه وي. ځکه مونږ وایو چې مونږ په مسائل اجتهادیو کې په چا کې د اجتهادیه د دې ځای نه رامعلومو، د تنازعتم نه رامعلومو. نزاع هغه صورت کې راځي چې کله مسله اجتهادي وي.
منسوسی نوی وشوا دا پردو کی بیا منتاسو ویو رد کی تاسو دی لرا اے اولو الامرو الاللہ والرسول اللہ تعالیٰ تو داغ پیغمبر تا دا مسئلہ اللہ تعالیٰ ترد کیو داغ پیغمبر ترد کی طالب اتبوئی جدا تاسو رد کی دا اللہ تعالیٰ کتاب تا نو دا رد امر چاہتا دے رد امر چاہتا دے مجتہدینو تا دے دا خبر در تکوب وجم در توایم درد امر چاہتا دے مجتہدینو تا فا ان تنازعتم کے خطابم دویتا دے فا ان تنازعتم کچری نزار آغلستاسو اے مجتہدینو دیو بل سرا نو رد کی دی لرا الاللہ والرسول چاہتے رد کی اللہ تعالیٰ تو دا پیغمبر تا نو امر مجتہد تا دے نو زکا منتاسی ویو چپ مجتہد اجتہاد واجب گنو فردو کی امر دے کنا او امر دا پار دا چاوی ادویمه خبره موکړه مونږ اهل السنه والجماعه په مسائل اجتهادیو کې په مجتهد اجتهاد واجب ګڼو دي جن دراو فهمولا او په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ګڼو دا د کوم زینا را فهمي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے د ایمان ولو د الله تعالی تابعداري وکي او دا رنگی چی دے دا نبی علیہ السلام تابداری وکی و اولی الامر منکم او دا اولو الامر مومنانو تا امر دے پا تابداری دا اولو الامر او اولو الامر تا چی دے امر دے پچا باندے پرد الاللہ و الالرسول نو عام مومنان پا تقلید مامور دی او مجتہدین چی دے دا پا اجتہاد مامور دی پا مسئلہ پوش ولی دا دعوی شکوک قومیات کړه کنه سم ویلې موږ اهل سنت والجماعت په مسائل اجتهادیو کې په مجتهد اجتهاد اغلب مسله رد کې کتاب الله ته سره کوم رد کې رد وای چاہتا نو تاسو کیفیت درد معلوم دے درتا کیفیت درد دا دی کتاب الله اصل دے نو دا به مقیس علیه کې سنت اصل دے دا با مقیس علیہی کے اجماع اصل دے دا با مقیس علیہی کے دا کم مسئلہ چت ثابتے دا با مقیس کے ورطا دا دی علت جامعہ مجتہد را پیدا کیا علت